ای خدای به دې تېر کړي سپېره کاله، خدای به دې تېر کړي سپېره کاله، چې خوله خندا ته جوړوم ژړا راځينه. ملګرو 2021 کال نن اخرنۍ ورځ ده، خو 2021 کال د ټولو پښتنو دپاره یو خونړی کال و. په دې کال کې افغانستان د 20 کالو آبادي په اور بدله سوه. همداسې د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غني په اګست میاشت کې افغانستان پرېښود، له افغانستانه وایستل شو. افغانستان د طالبانو لاس ته ولوېدو، چې په بدله کې یې نن هم لوږه، بېکاري، بېسوادي هر څه هغسې دي. څومره به ښه وای چې طالب مشرانو او اشرف غني لاس سره ورکړی وای. او دویمه دا چې ملي اتل، ملي شهید، افغان شهید ګران عثمان لالا هم په دې کال کې د دښمنانو لخوا په بېرحمۍ ووژل شو. دا کال په هر صورت د پښتنو دپاره یو بدبخت کال دی، ځکه له 2 سترو لیډرانو څخه بې برخې شو. نو دا کال رښتیا هم چې بدمرغه کال و.